د قرآن عظیم الشان په انسانانو باندې. الحمدلله مونږ او تاسو مسلمانان یو او دام یقین دی چې دا د الله کتاب دی او یقین پې لرو، خو دغه یقین مزید سیوا کول غواړي او دغه یقین مضبوطول غواړي رونو. نو دا مضبوطیږي پس سره. نو کله چې دویم حق ادا کې د قرآن، نو دا یقین او ایمان به مضبوط شي. دویم حق د الله د کتاب دا دی چې د دې تلاوت وکې روزانه د خپل وس مطابق او د تجوید د قواعد مطابق خسته انداز کې به د قرآن تلاوت کې. اللہ سبحانہ وتعالی قرآن کی فرمائی الذین آتیناہم الکتاب یتلونہ حق تلاوتہ اولئک یؤمنون به. نو دلتنا دا خبر ثابت دا چې د قرآن د تلاوت حق با ادا کی. دا دویم حق دے پا ہر مسلمان باندې د قرآن چې دے با ڈیلی د قرآن تلاوت کئی روزانہ. اکا یو رکو دا که یو پو ویو که نیم سپار ویو که یو سورت ویو او یا نیم سورت ویو، خودے با روزانہ د قرآن تلاوت کئی. سنگ تلاوت با کئی قرآن کی اللہ فرمائی ورتل القرآن ترتیلا. الہ العالمین فرمائی دا قرآن تلاوت اوکا پا ترتیل سرا، یعنی دا تجوید دا قواعد و موافق تلاوت اوکا، خستہ تلاوت اوکا. نو قرآن دا دے تلاوت بسہی کے معززو پا ہر مسلمان باندے، نر دیو کا خزا دا، سڑے دیو کا زنانہ دا، دوی باندے پا ناظرہ قرآن ویل فرض دی. لکا سنگا چے 5 وقت منس فرض دے، دا سے پا ہر مسلمان باندے پا ناظرہ قرآن ویل فرض دی مسلمانانو. اللہ پاک دی مونگا و تاسو توفیق را نصیب کی. نو دا قرآن بتا خام خاوے دا دے دا الفاظ بسہی کے، دا الفاظ و خیال بساتے، دا وقف دا آیات خیال بساتے، وقف مطلق و وقف جبریل و وقف غفران با پیجنے، وقف لازم و وقف جائز با پیجنے. او دے کے چے کم معانقہ راغلے دا وقف معانقہ چے ورطوینو دا ٹول با پیجنے، او دا دے با صحیح ادائیگی کے. نو دا انتہائی محنت غواړي. دغه محنت نه بغیر نکیږي رونو، او د دې تپوس به الله پاک کوي. نو مونږ او تاسو ته پکار دي چې زمونږ او تاسو مسلمانانو ورونو کې چام قرآن نی ویلې، نو مرګ نه مخکې قرآن شروع کا او وای او یاد کا، پناظره باندې وایا، یو یو ټکی وایا، دو وایا، بیا بلک تکړشنو آیات بوي، بیا به 2 آیاتونه، بیا رکوع بوي، بیا به پوت او رسیږي.
او دې د پاره عمرم شرط نه دی، هر عمر کې ته قرآن شروع کولی شي. دا مه وایه چې زما عمر سیوا شوی دی، زه خو اوس 30 او 40 سال ته رسېدلی مو 50 ته نه. د الله کتاب ویل لازم دی وی به. روایاتو کې راځي چا چې قرآن عظیم الشان شروع کړ او ویې او دغه ټیم کې دله مرګ رالو، نیټه پوره وه او دی وفات شو، نو مثلا د 10 سپارې قرآن ویلو او 11مه کې، نو کله چې دی په قبر کې دفن شي او ملائک سوال او جواب تراش دنه تپوسونه وکي، د سوال او جواب کې پاس شي، نو د پاره په قبر کې فرشته مقرر شي، نو په قبر کې ورته د الله دا کتاب خیو، نو د باقی سبق په قبر کې وویه. نو د قیامت په ورځ دی چې را پاسی، نو دی به د علماو او د قاریانو د حافظانو په صف کې ولاړ وي. الله دومره رحیم او کریم ذات دی. نو معزز سامعینو، قرآن شروع کئی چام چینی ویلے، اراده ورته کلکو کې هم د اوس نه الله سره دا وعده وکړه چې یا الله ستا دا کتاب زه ویم. کلم چې انسان وفات شي نو بیا یو سیستم خیال نه وي، ښه سله خیال وي یره جی مولانا صاحب راوله چې تلاوت ورته وکړي، جی طالبان راوله چې د قرآن ختم وکړي، بیا نورو څیزونو پسې نه ګرځي. هغه له پته ده چې نجات عمدې کې دی، نو په جون باندې په خپله قرآن ولې نه وي؟ په جون باندې په خپله د قرآن سره تعلق ولې نه ساتي؟ په جون باندې په خپله د قرآن تلاوت او خدمت ولې نه کوي؟ معززو، د قرآن تلاوت کول دا په هر مسلمان باندې د قرآن حق دی. دا حق بده ادا کوي او تلاوت به روزانه کوي. او والدینو باندې د اولاد دا حق لازم دی چې دی بخپل بچی باندې په ناظره قرآن وایي، دی به د خپل بچی صحیح تربیت کوي، دا قرآن به پې وایي په ناظره باندې، خامخا به پې وایي. د قیامت په ورځ به مور او پلار نه دې باره کې بیا تپوس کیږي. خو لیکن مونږ او تاسو یو کمزوری را کې شته. اول خو ډیر کم خلک وي چې هغوی په خپل بچی باندې قرآن وایي، کینې اکثر خلک وایي مړه لوی شوی دی پرېږده چې کار روزګار وکړي. خوا چې کم ملګري په بچی باندې قرآن وایي نو مدرسې لی راولي، خپل راولیم نه، بچی هم داسې رولیږي. د بچیا بس مدرسې له ځه، نو بچی مدرسې ته راشي، پوهیږې په خبره، نو بیا په کلونو باندې بچی مدرسه کې، خو چرته پلار تپوس ونه که چې زما بچی سبق ته راځي که نه راځي، د حاضري څه ټیم دا، چوټي څه ټیم دا، دا تپوس والدین بالکل نه کوي. بچی هوایی شي نو بچی بیا خبرې شروع کی، یاره دلته سبق ویمو، دلته نه ویم، هلته ویمو، دالته نه ویم. نو دا د مور او پلار غلطي وي چې دا د بچی تپوس نه کوي. پوهیږئ په خبره که نه؟ او که د دنیا تعلیم وي مونږ له خو یې چې راولي نو پلار یې پیزار نه راوړي نه. بچی چې کم دی د هغه د صفایۍ خیال نی، بیکاره څخه کپړې به چولي او د الله کتاب ته کینې. پوهیږئ په خبره؟ او پیزار نه به دې قدر ورکړي استاد جي
در مې وسته او چې سکول د پاره شي نو بیا څه کوي بیا هغه د پاره بوټان هم شته پین شرټ هم شته ټای هم شته یونیفارم هم شته بنین هم شته سویټر هم شته د هغه د پاره هر څه بیا شته او ورته پته ده چې نجات هغې کې نشته نجات د الله په کتاب کې دی دغه رنګې دنیاوی تعلیم د پاره کوشش کوي چې پرایویټ سکول کې داخل کی نو آلته دی بیا پیپر منیم ادا کوي او منتلی فیس هم شته ایڈمیشن فیس هم شته او ټور والا فیس هم شته یونیفارم فیس هم شته او د کتابونو چې کم دی د هغې پیسې به هم ورکوي دا ټول منی خو لیکن د الله کتاب که چرته کې یو مسجد او مدرسه کې یو قاعده یا یو سپاره ورته ملو شو د هغې د پیسو مطالبه دې وکړله ای بچیا به دلته مه ځه بل جومات ته لاړ شم دلته خو 50 روپۍ باندې سپاره ورکویه نو موږ به دا پیسې په څه باندې لګو د الله په کتاب به نه لګو د الله د کلام د پاره تا سره 50 روپۍ نشته د الله کور د الله کلام دی د 50 روپو د خاطره پرېښوده نو معززو سامعینو داسې نه پکار دا د الله کتاب کې زمو ستا د پاره نجات پروت دی زمو ستا جان مال اولاد وقت چې د الله په کتاب ولګي نو بهتر دی نو د طلباو چې څومره پلاران دي هغوی تم دا درخواست کو چې د خپل بچی تپوس کوه بل څومره مدرسو والا ملګري دي نو هغوی تم دا درخواست کو زمونږ رونه دي چې د دې بچو د مستقبل غم وکړي د دوی صحیح تربیت وکړي دوی سره ټیم پاسې نه دی پکار صحیح تربیت او دوی له پورا ټیم پکار دی او پورا پابندی او پورا وخت پکار دی خپل غاړه به پورا خلاصې صرف رونو هغه فارمیلټي پورا کول نه دي او یا صرف سرونه زیاتول نه بلکې مهنت پکار دی او دا تړپ پکار دی او درد پکار دی او جدوجہد پکار دی چې خلق ټول قرآن خوانه شي او دوی سبق اوي نو اسې صرف هغه معمولی ذمہواریو یا چې کم فارمیلټي ورته ویل کېږي هغه پوره کول نه همدغه طلبی په سکول کې 15-16 غنټې تیرې نو مدرسه کې خو پکار دی چې کم از کم 4 غنټې خو تیرې کی کنه ځکه هلته کې د مخلوق کتاب ویه او مدرسه کې د خالق کتاب ویه نو ټیم کم لزیات پکار دی د خالق کتاب لا هلته خو د مخلوق کتاب وی پاک سټډي ده بیالوجی ده کیمسٹری دا فزکس دے میتھس دے وغیرہ وغیرہ جرنل نالج دے نور کتابون دی گریمر وغیرہ دے دا ټول د مخلوق لیکلی شوی کتابون دی داغه د پاره ټیم هم شته داغه د پاره پابندیم شته داغه د پاره هر څه شته او د الله د کتاب سره بیا ظلم کو د الله کتاب له بیا ټیم نه ورکو د الله کتاب ویل را باندې بیا بوج وي اماره توڑان دی وي چې مرګ نه بعد خلق رجوع بنه ستکی د الله کتاب تک وی جی چې کفن ولا راوړو تابوت نو قرآن مجیدونه ور سر راوړه
او جانمازونه مروړه الکه دا ولی ویجی دا صدقه جاریه ده قرآن کې به خلق تلاوت کی ثواب به ورته رسی جانماز باندې به خلق ناستی مونځ به کوي او تلاوت به کوي نو ثواب به ور رسی پوهې په خبره کنه او ختم د پاره څوک راولي طلبا راولي همدغه د قرآن خادمان داسې خو نه وي چې پروفیسر صاحب راوله انجینیر صاحب راوله یا ماسټر صاحب راوله نه همدغه د قرآن خادمان هغه د قرآن خادمان چې مونږ او تاسو راولو که نه نو ډیوډۍ کې م ورته ځای برابر کړی وي غریبانان لاندې په چټایۍ باندې ناستي تا ته د الله کتاب وي تا سره دا د الله د کتاب قدر دی مېلمه خو د چې راشي په صوفه سیټ کې دی کېنولی وي دا د الله د کتاب قدر دی او د الله کلام ویونکې هغې په ډیوډۍ کې کېنولی او څښا چټایي دی ورته چولی نو دا د قرآن قدر نه دی خفه کېږو به نه ورنو دې ته د قرآن قدر نه ویلی کېږي مېلمنو دپاره توشک هم شته بیا کمبل هم شته متکې هم شته او هغه څیز چې ستا پې د دنیا او د آخرت نجات دی نو هغه غریب دی چې کم دی په یخه ځمکه باندې په چټایي باندې کېنولی داسې پاره وایه نو دا د قرآن قدر نه دی مونږ تاسو ته پکار دی چې زړه کې د قرآن قدر را پیدا کړو نو دویم حق دا دی چې د قرآن تلاوت بکی روزانه د تجوید د قواعد موافق صحیح تلاوت دریم حق د قرآن په تفسیر باندې بزان پویو ترجمه باندې چې دې کې ما ته الله څه ویلی دی دا زما د محبوب کلام دی ما نه په دې کې څه مطالبه کړې ده او زه د څه نه منع کړی یم دې کې څه احکامات دي نو دا به ته ترجمه باندې او په تفسیر بزان پویې پوهېږې که نه مونږ تاسو ګوره دغه طلب را کې نشته چې د قرآن په ترجمه او تفسیر باندې ځان پوی کو که چرته موبایل کې یو میسیج راله د ساده موبایل کې نو خلکو پسې ګرځو ته وګوره د میسیج کې څه لیکلي دي پیسې خو بچانی را لیږلي یا ایزی پیسه باندې خو به پیسې نه راغلي ګرځو یې که نه ګرځو او کلم داسې وکړه د الله دا کتاب هم راواخېسته مولانا صاحب لرالو چې جي لږ د دې آیات ترجمه خو راته وکړه چې د دې څه معنا ده دم کله ونه کړله نو قرآن عظیم کتاب دی خو دې دور کې انتہائی مظلوم کتاب هم دی انتہائی مظلوم نو د الله کتاب به راخلې او کینې به ورته په دې کې شرم نشته راشه مولانا صاحب ته کېنه جی د دې آیات معنی یو آیات به درنه روزانه ویم که تا نه انکار وکړه چې مه راځه نو دا ګز او دا میده خوشحالیږي چې راځي ابه تعالی وخت درکوي ته د یو آیات ترجمه وي یا به ته د 5 آیاتونو ترجمه کوي علماو کې سخا ډېره ده هغوی چانه مسله نه پټوي هغوی دې کې شومتیا نه کوي چې تا ته د الله کتاب اونخي علما وی راشه هغو تا نه ګیله کوي ګیله درنه دا کوي چې د چولو ګاګ شته د ټیپرو ګاګ شته د امرتو ګاګ شته که څوک سیخونه پخی د هغې ګاګ شته خو صرف د قرآن ګاګ نشته چې هغه راشي د قرآن علوم د مولا ګاګ نشته چې هغه راشي مولانا صاحب تکینی چې ما ته د دې آیات ترجمه وکړه د دې آیات څه معنا د دې لږ تفسیر راته وکړه ما ته خپل رب په دې آیات کې څه ویلي دي نو دا لازم حق دی په هر مسلمان باندې چې دی به د قرآن په معنا د قرآن په تفسیر او ترجمه باندې به ځان پوهی دی به دا معلومی
او دا علم به حاصلی چې دی کتاب کې زمانه سم مطالبه شوی ده نو دا جامع او کامل کتاب دی. علامہ جلال الدین سیوطی رحمه الله د یو کتاب دی الاتقان فی علوم القرآن او دا علامہ زرکشی کتاب دے البرهان فی علوم القرآن. دی دوارو لکلی دی چې د قرآن عظیم الشان په یو حرف کې 65,000 یا 75,000 علوم دا پوشیده او پټ پراته دي. ټول علوم قرآن کی دي خو دې باندې ځان پویول غواړي. مستند عالم نه د دې په تفسیر باندې ځان پویول غواړي. پوهیږئ په خبره کنه ترجمه باندې بس کوي ځان به پوهې تفسیر چې دې کې الله پاک ماته څه ویلي ځکه دا خو عربي کتاب دی عربي زبان باندې نازل دی. انا انزلناه قرآنا عربیا دا په عربي زبان کې نازل دی نو دې باندې بزان پوي. مستند عالم چې تفسیر او ترجمه باندې پويږي چې صحیح ترجمه او تفسیر وکي نو دا سویم حق شو. دریم حق سلورم حق سامعینو دا ده چې دې قرآن کې سم دي داغه په ترجمه باندې ته پوه شوې په تفسیر باندې پوه شوې نو دا ټول قوانین با عملی کې او دا با فالو کې او په دې با عمل کې. که عمل دې په نو نو بیا کار خراب دی. نو سلورم حق دا دی چې په قرآن باندې با عمل کې. ناسې تاسو نه تپوس کوم چې یو سړی په ناظره قرآن نه دی ویلی ترجمه او تفسیر باندې نه پوهیږي نو دې په عمل کولی شي هیڅ عمل پې نشي کولی بیا بس دی بیا هوایي خبرو پسې ګرځي ځکه دی پوهیږي نه کنه. نو کدل چا دو ټکی په عربی کې وې کنه نو دی وی والله چې دا خو آیات وې یا حدیث وې ځکه ته خلم یبوج دی کنه کو جابودی دی پوهیږي نه نو دی بیا هوایي خبرو پسې روان وي دی به نفسانی خواهشاتو پسې روان وي بیا او دی به چې کم دی اسرائیلیاتو پسې روان وي او هغه د ځانه جوړې شوې خبرې هغې پسې به روان وي ځکه دی په قرآن پوهیږي نه. مثال درته ووایم اوس یو کس ته دا پته نشته چې د ماسخوتن څو رکاته مونځ دی د دې علم ورسره نشته نو دی عمل کولی شي نشي کولی کنه ځکه د پته نشته چې ماسخوتن څو رکاته دي یا د مازدیګر څو رکاته دي د په علم کې دا نشته نو عمل کولی شي نه. دغه رنګ چې په قرآن باندې نه پوهیږي ترجمه نه درځي تفسیر باندې نه پوهیږي نو بیا عمل ګران دی عمل نشي کولی بیا به صرف چې کم دی رسوماتو پسې به ګرځي بدعاتو پسې به ګرځي بیا به د ځان نه خبرې کې بیا به د خېټې تابعدارې. لہذا د قرآن ترجمه او تفسیر باندې ځان پویولو نه بعد سلورم حق دا دی چې قرآن باندې به عمل کې چې قرآن باندې عمل نه کې د هغې سړي مثال داسې دی او د هغې عالم او مولا لکه خر باندې چې کتابونه بار کې زه نه ویم قرآن ویلی دی نو خر باندې دا ټوله جنگی ماله ور بار کا
پشاورتا قرآنونم کې دو ابو داود شریف او ترمذی شریف او بخاری شریف نو خرته مولاوی لیکي الله هم دغه څه مثال بیان کړی دی قرآن کې 28 سپاره او دا د یهودو بارکیم دی خو حکم عام دی نو دا عمل پکار دی بیا عمل بخامخا کی کہ یو سړی یو مسله ورته یاد او عمل پې نه کوي امام منذر رحمه الله یو حدیث نقل کړی دی چې دا کس به جهنم ته الټه ورغورځولی شي چې څنګه ورغورځوي نو د دا خېټه به ډس شي دا کلمې به تېروځو د کلمو د پاسه به لکه د میچنې په شان داسې تاویږي وی دا ټول جهنمیان به ورله رامنډه کړي چې دا څه عذاب کې ګیر دی دا خو ډېر خطرناک عذاب کې ګیر دی نو چې داسې ورته وګوري دا خو هغه دی چې مونږ ته ویل دا کوئ او خپله دلته راغلی دی اوس حاجي شیخ صاحب ته څنګه راغلی تا خو مونږ له مسلې نه کولې دنیا کې پوهېږې په خبره مونږ ته خو به دا وې دا وکئ ته ولې دلته راغلی نو دی به ورته وایي چې تاسو ته مې وې خو لیکن زما په خپل عمل نو زما خپل عمل بیکار تاسو له به مې وې چې د جمع مونځ کوئ خو خپله مې نه کوم تاسو له مې وې چې جماعتونه آباد کوي خو خپله مې نه آبادول نه تعمیري لحاظ سره او نه د اعمالو په لحاظ سره تاسو له به مې دا وې چې څوک جماعت آبادی د الله پاک د هغه کور آبادي خو لیکن ما په عمل نو زه د دې خلاف چلېدم نن سبا دور داسې دی موږ تاسو هر سړی مسله کوي خو خپل عمل یې ورباندې دي تاله چې مخې له ودرېږي داسې به وایي که نه لګیا به خو لیکن د هغه بیکګراونډ وګوره پس منظر وګوره د میږي د بچي د خپې عمر عمل پې خپله نه کوي نو بیا سزا سخته ده الله پاک دې ته نه مونږ او تاسو ساتي نو هر هغه خبره کول پکار دي چې خپل هم دې په عمل وي دا ضروری دي نو قرآن باندې به عمل کې دغه رنګې پنځم حق د قرآن هغه دا دی چې د قرآن عظیم الشان دا څلور حقوق دی خپل ادا کړل نو پنځم حق دا دی چې د قرآن د نشر و اشاعت د پاره بس کې جدوجهد او کوشش وکړي چې دا په ټوله دنیا کې خور شي او په ټوله دنیا باندې د الله دا کتاب حاوی شي دا پنځه حقوق مختصر بیان شو نور خبرم شته کم خلق چې د دینه اعراض کوي دنیاوي او اخروی انجام د هغوی او چې کم خلق د دې د حاوی کېدلو کوشش نه کوي په ټوله دنیا باندې د هغوی بس انجام وي دا انشاءالله بیا آینده بل بیان کې به وایو الله پاک دې مونږ او تاسو ټولو ته د عمل کولو توفیق را نصیب کی هذا واخر دعوانا الحمد لله رب العالمین